دې مقبرو ته چې موږ ځو راځو که نه یو ورځ به ورته لاړ شو خو راځو به ته بیا نه او دې کور ته چې ته په مخه وځې او راننوځې که نه یو ورځ به ته راوځې او بیا به ته واپس لاړ نه شي که ته دا وایې چې زه مقبرې له اوس نه ځمه او ټیم نشته لاړ به شي غم یې مه کوه ځې خو به ورله ځې چې زمونږ زه درته شرطین وایم دا زما ګمان نه دی زه درته یقیني خبره کوم هم په دې مجلس کې لرې نه ځو په دې کې داسې ډېر ناست دي چې په کلونو مقبرو ته نه یې تلي او لاړ به شي یو ورځ یاده که دا خبره دې مقبرو ته چې موږ ځو راځو که نه یو ورځ به ورته لاړ شو خو راځو به ته بیا نه او دې کور ته چې ته په مخه وځې او راننوځې که نه یو ورځ به ته راوځې او بیا به ته واپس لاړ نه شي که ته دا وایې چې زه مقبرې له اوس نه ځمه او ټیم نشته لاړ به شي غم یې مه کوه ځې خو به ورله ځې الهاکم التکاثر حتی زرتم المقابر صرف دومره دی چې د وخت پته نه لګي چې کله به ځي خو نور دې مقبرې له به لازم ځې شئت ام ابیته که غواړې او که نه یې غواړې خو ځې به دې قبر له د هغې نه مخکې چې دې قبر له دې خلک ویسي او بیا واپس راتلی نه شي لاړ شه عبرت والا ودرېږه دې قبر ته سوچ پکې وکړه چې دې ځي له ما څه تیاری کړی دې ځي له به زه څه وړمه کومه توښه ما سره ده کوم عمل ما سره دی چې هغه به زه دې قبر له وړم لاړ شي قبرونو ته ودرېږي لاړ شي جنازې کوئ په دې ملک کې خو الحمدلله مقبرې ښه مزېدارې مقبرې ښه کولاو مقبرې هر وخت اجازت دی د زیارت د مړي د ښخولو لپاره لاړ شه د مسلمان مړی ته ورسره پکې یو بیلچه خاوره ور واچوه هفته کې یو پیر ځه هفته کې یو پیر نشي تللی 2 هفتو کې یو پیر ځه غټې مقبرې چې دلته کمې دي هلته لاړ شه د مازدیګر لمونځ وکړه ماسپښین لمونځ هلته وکړه مړی راوړي ښخ یې کړه ورسره لږ دې مړو دپاره دعاګانې وغواړه جنازه وکړه صرف په دې هم کار نه کېږي مړه چې سهار شي او ماښام شي او دنیا ده او پیسې دي او ریال دی او روپۍ ده او مور ده او پلار دی او ښځه ده او بچي دي او صرف په دې هم کار نه کېږي آخرت دپاره هم څه کول غواړي موږ داسې نیکان خلک پېژنو مخکې به چې کله زه دې دعوت دی میدان ته نه وم راوتی په هغه وخت کې چې کله موږ سبقونه وي الحمدلله د هغه وخت نه زما ډېر شوق و دی د مړو ښخولو سره او د مقبرې ته تلو سره دا عرب خلک د دې ډېر اهتمام کوي نو د ملګرو به داسې پروګرام جوړ کړو او یو ځای به موږ تلو مازدیګر لمانځل هفته کې 2 پیرې 3 4 پیرې بعض ملګري پکې داسې وو بعض ملګري چې هغوی به هر مازدیګر لمانځه کې هلته وو هر مازدیګر لمانځه کې او بعض پکې داسې دي اوس هم لاړ شي دی چې د مقبرې ته ویې به نه لازم هلته 2-3 کسانې دینداره خلک د خلکو سره دا مړي ښخي دوی ګوره په دې څه تنخواه نه اخلي د الله رضا دپاره راځي روزانه ماسپښین لمانځه کې به یې مینې مازدیګر کې به یې مینې چې خبر ورته راشي چې یو جنازه دلته راوړي به دا سړی به هلته تیري او دا په دې عربو کې هم په دې سعودیانو کې دا زموږ خلک چې خبرې کوي عرب دیسي او عرب دیسي ته کله تللی اخرنی پیر زه را سوال وکړم ته کله تللی اخرنی کلي کې چې کومې جنازې کېږي هغه اکثر د عدل او بدلي هغه اکثر څه عدل بدلي هغه خو د عبرت دپاره خو نه وي هغه ډېر لږي چې عبرت دپاره او د ثواب دپاره چې هغه ډېر لږي نور اکثر عدل بدلي زما غلی او بیا راځي نو زه ورځم یا زما غلی راغلی او زه ورسره ځم هلته مقبره کې هم بیا ګپ شپ روان یو چغې چوغار یو مړی چې ښخوي دومره چغې روانې لکه دیسې لکه کته لکه بره او څوک په قبر کښېني او څوک په قبر ودرېږي چا ته موبایل کړنګېږي او څوک په دغه ټیم کې وایي ده ګوره دا کار کړی و او ده دا غلطي کړې وه او دا ګناهونه به یې ډېر کول او دا قیسې به یې ډېرې کول دا په دغه مقبره کې بسیلې کېږي او بیا چې د مقبرې نه راوځي دا سوچ نشته چې یو انسان چې د دوی په منځ کې اوسېدو هغه د دوی نه لاړ نه دا سوچ نشته اوس سوچ د میخې او د غوا او د غوایي دی او د دیګونو دی
نو 3 ورځې به دا پروګرام رواني، بیا به په دې پسې خبرې کېږي چې بھئی غوړي پکې ډېر وو، مالګه پکې کمه وه، دیګمار څوک وو، دیګونه ښه پخ شي، وریجې مزېدارې وي، غوښه پکې لږه وه، غوښه ډېره وه. دا قوم تاله عبرت اخلي د مقبرې نه او د مرګ نه. یا یو مسلمان مړ دی، د سره غم دی، د سره ټول دغه د خپلې غم خادي غم دی. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم مرګ ډېر یادوي.